په جهادي مشر استاد سیاف د زړه حمله راغلې. ګران لیدونکو السلام علیکم. پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د زړه له حملې روغ وتلی او کورنۍ وایي چې اوس یې صحت ښه او روغ او جوړ دی. د یادونې وړ ده چې د زړه د حملې له امله په ناڅاپي توګه استاد سیاف هند ته وړل شوی و. له څو ورځو په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرېدې چې د استاد سیاف صحت ښه نه دی او په ډېرو ځایونو کې خو د هغه د مړینې اوازه هم خپره شوې وه، خو دا ټولې اوازې وې او هېڅ حقیقت یې نه درلود. استاد عبدالرب رسول سیاف باندې د زړه حمله راغلې وه چې هغه روغ ترې وتی دی، خو هغه په ناڅاپي ډول هند هېواد ته انتقال شوی دی او اوس یې هلته د روغتیا ډاډ ورکړل شوی دی. په همدې اړه د استاد سیاف زوی حبیب رحمان صاحب په خپله فیسبوک پاڼه د استاد سیاف یو تازه انځور خپور کړی دی او ویلي دي چې ډېرو خلکو د استاد سیاف د روغتیا په اړه پوښتنې کولې، نو له همدې امله یې اوس د هغه تازه انځور خپور کړ تر څو خلکو ته معلومه شي چې د هغه صحت اوس د ډاډ وړ دی. د استاد سیاف تازه انځور هم د روغتون ښکاري چې نوموړی ډوډۍ ته ناست دی، ډوډۍ خوري او په لاس کې د سرنج نښې هم ښکاري. د استاد سیاف زوی وایي چې د پلار درملنه په هند کې روانه ده چې په بشپړه توګه ښه شي نو بیرته به خپل هیواد ته راستون شي. د یادونې وړ ده چې استاد سیاف له هغه مجاهدینو څخه دی چې د نوي حکومت له راتګ سره سمې وسله کېښوده او په حکومت کې ځان شامل کړ. هغه د وسلوالو پر ضد هم کلک غبرګون ښکاره کړی دی او په ډېرو ځایونو کې یې ویلي دي چې ځانمرګي بریدونه حرام دي او هېڅوک یې له اسلام څخه نشي ثابتولی. هغه همداراز په تېرو ورځو کې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې مشري هم وکړه چې په دغه لویه جرګه کې تر 3,000 زیات خلک د افغانستان له هرې ولسوالۍ څخه راغونډ شوي وو او ټولو په یوه غږ په حکومت او طالبانو غږ وکړ چې نور دې له جنګه لاس واخلي او د سولې میز ته دې کښېني. تاسو د استاد سیاف په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.